د کابل د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د اقتصاد، حقوقو او شرعیاتو پوهنځیو محصلانو ته د مالیاتي قوانینو، نورمونو، پروسو او ظرفیت لوړونې په تړاو د عامه پوهاوي سیمینار جوړ سو. د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست د مالیاتو د ډولونو، نورمونو او په مالیاتي پروسه کې د خصوصي سکتور د ستونزو په تړاو د کابل د دولتي او خصوصي پوهنتونونو محصلانو لپاره د عامه پوهاوي یو ورځنی سیمینار د ګمرکونو او عوایدو په ملي اکاډمۍ کې جوړ کړ، چې په دې سیمینار کې د عوایدو لوی رئیس حافظ مولوي شاه حسین حسیني، د عوایدو د حقوقي خدمتونو او پالیسي رئیس او یو شمیر امیرونو ګډون کړی و. دغه سیمینار د محصلانو لپاره د مالیاتي نظام سره د بلدتیا په موخه جوړ شوی و، ترڅو دوی خپل مکلفیتونه درک، د شفافیت پر رامنځته کولو او له عوایدي تیښت څخه د مخنیوي په برخه کې له مالیاتي ادارو سره همکاري وکړي. په دې سیمینار کې ګډونوالو ته د مالیاتو د ډولونو، نورمونو او پروسو په اړه معلومات وړاندې او د دوی پوښتنې هم ځواب شوې. امروز سمیناری که در بخش از طرف وزارت مالیه برگزار شده بود در گمرکات ولایت کابل و این سمینار یک از سمینارهایی بود که درباره مالیات افغانستان بود که مالیات چگونه جمع‌آوری شود و مالیات چگونه که از بخش‌های مختلف جمع‌آوری میشه، چگونه پس دوباره به مصرف میرسه، از کدام سیستم هست، فیصدی ازی چگونه هست. ما بیشترین معلومات امروز دریافت کردیم که امروز مالیات از مردم که جمع‌آوری میشود ما نمیفهمیم که مالیات پس در کجا مصرف میشه. پس یک سمینار خیلی مفید بود. ما خواهان ازی هستیم تا همچون سمینارها برگزار شود تا که مردم از جامعه خود، از کشور خود، از بخش مالیات کشور آگاهی پیدا کنند تا اینکه ما مالیات پرداخت میکنیم به دولت، از این ما چگونه پس دوباره برای ما استفاده میشه. تشکر میکنم از وزارت مالیه بابت برگزاری سمینار مفیدشان برای ما. این نه تنها به خاطر با آینده مسلکی ما مفید بود، بر علاوه ما درباره مالیات چیزایی را که نمیفهمیدیم بیشتر چیزا را فهمیدیم که در کشور ما از یک فرد که چه قسم مالیات مستقیم و غیر مستقیم گرفته میشه. این واقعیت یک برنامه بسیار مفید بود و از وزارت مالیه و سایر وزارت ها خواهان هستیم که به خاطر محصلین و تمام قشر جوامع همین قسم سمینارها را برگزار کنند.